نن چې پر انسانانو باندې څومره پریشانۍ راځي د هغې اکثریت د انسانانو د خپلو اعمالو نتیجه وي. که د صحت پریشاني راځي او که د رزق پریشاني راځي، که د خاندانی اختلاف پریشاني راځي، که یو مسلمان د بل چا د ظلم شکار کیږي، د دې ټولو بنیادی نتیجه هغه د انسان بعضی اعمال دي. او که پر انسان باندې د رزق د کموالي پریشاني راځي، خلک وایي زما کاروبار پر مخ باندې نه ځي، چې سرو زرو ته لاس وړم راته تورې خارې سي. دا ټولې پریشانۍ د انسان د بدعملۍ په خاطر. نو ځکه نن سبا کله کله بعضې خلک هغې د ټلیفون واټسپ زمانه ده، نو کله کله وایي چې مولوي صاحب زما کاروبار پر مخ نه ځي، مولوي صاحب زموږ په کور کې اختلاف دی، او مولوي صاحب زه د پلانکې پریشانۍ سره دی، ماله یو دم راوښی، ماله یو دعا راوښی، ماته یو ذکر راوښی چې د هغې په خاطر زما په پریشاني کې کمی راځي. ګورئ، د ټولو څه بهترین دم، د ټولو څه بهترین ذکر، د ټولو څه بهترینه دعا دا ده چې د ټولو څه مخکې به سړی روزانه 100 واره استغفار وایي. چې کله استغفار وایه د دې دا معنا چې زه د ګناه څخه توبه کاږم، او کومه نفستنګي چې راغلې ده د هغې بنیاد ستا ګناه ده، کومه د رس کمي چې راغلې ده د هغې بنیاد ستا ګناه ده. نو چې در څو پورې تا د ګناه څخه توبه نه ایښلې، الله تعالی مشکلات نه اسانه کوي. نو دا په نورو وظیفو باندې نه کیږي، دا په نورو ذکرو باندې نه کیږي، دا په دعاګانو په تلاوتو باندې نه کیږي. د ټولو څه مقدمه دعا، د ټولو څه مخکینی تلاوت به خپله استغفار ویل، او د استغفار په ذریعه باندې د خپلو اعمالو څخه توبه کړل. نو چې کوم څوک په تقوا کې راسي، د الله تعالی تعلقي راسي، نو د هغې دپاره الله تعالی یو انعام دا دی چې د نفستنګۍ څخه، د پریشانۍ څخه د وتلو لار اسانه کوي. او دویم د رزق بندوبست الله تعالی د غیب څخه کوي. او که پر دې باندې د انسان تسلي نه وي، نو الله تعالی ورته وایي والله غالب علی امره، ای بنده دا ټول تصرفات زما په قدرت کې دي. که پریشانی راوستل د دې باندې هم زما قدرت دی، او که پریشانی ختمول د دام زما قدرت دی. که د رزق تنګي د دام زما په قدرت کې ده، او که د رزق پراخي د دام زما په قدرت کې ده. حضرت علی رضی الله عنه الله تعالی عجیب قدرت دی. عرفت ربی بفسخ العزائم، ما خپل رب د خپلو ارادو په ماتېدلو پیژندلی دی. چې زه کله اراده د یو شی وکړم، الله تعالی دستي هغه اراده را ماته کړي، بله اراده په دماغ کې راوشي. کله زه د بل کار اراده وکړم، لیکن هغه کار زما په حق کې شاید خیر نه وي، الله تعالی د هغې بجای بل کار په دماغ کې راوشي. نو عرفت ربی بفسخ العزائم. نو الله تعالی بنده ته وایي چې والله غالب علی امره، بنده د حالات ټوله زما در قدرت لاندې دي. قد جعل الله لكل شيء قدرا، الله تعالی د هر شي دپاره خپل ترتیب، خپل تقدیر، خپل اندازه ټاکلې ده. نو چې په دنیا کې څومره مصیبتونه دي، او په دنیا کې څومره مشکلات دي، او په دنیا کې د رزق کمی ده، او په دنیا کې نور پریشانۍ دي، نو د هغې د ټولو د حل بندوبست الله تعالی په خپله دوستي او په خپل تعلق کې ایښی دی. او د خپلې دوستۍ او د خپل تعلق بنیاد الله تعالی تقوا او پرهیز بیان کړی دی. چې کوم څوک په تقوا او پرهیز کې زندگی تیره کړي، الله وایي زما په تعلق و محبت کې رالی، او زما د تعلق د محبت نتیجه به دا وي چې بیا به مشکلات ورته اسانه کوم، او د رزق بندوبست به د غیر څه کوم. حضرت علی رضی الله عنه سوئی من اراد عزا بلا عشیر، که یو سړی په معاشره کې عزت غواړي لیکن لوی خاندان نه لري، د لوی قوم او د لوی قبیلې سره تعلق نه دی، لیکن عزت غواړم چې عزتمند یم. وغنا بلا مال، یو سړی غنا غواړي، مالداري غواړي، لیکن پیسې ورسره نسته. وهیبة عند سلطان، چې بادشاه لورسم، حاکم لورسم، هغې زما د روب او در دبدبه لاندې سي. او وجاهة بین الاخوان، چې د ورونو سره راسم، د کور سره راسم، د تربرونو سره راسم، پر هغې ټولو کې زما عزت یې هغې ماته د احترام په نظر ګوري. نو چې کم سړی عزت غواړي لیکن خاندان نه لري، کم سړی غنا غواړي مال و دولت نه لري، او کم سړی د بادشاه په مخ کې روب او دبدبه غواړي، او کم سړی په خپلو قریبانو کې عزت او لوړه مرتبه غواړي، تاسو وګورئ دا به د چا غوښتنه نه وي. تاسو دې ټولو بر اعظمو کې نظر وکړئ، داسې سړی به وي چې هغه به د دې غوښتونکی نه وي. لیکن د دې د غوښتلو یوه طریقه زما او ستا د علم مطابق ده. زما او ستا دماغ کې دا ده چې دا ټوله شان په پیسو دي، په مال و دولت دي. مال و دولت را جمع کړه، دا
د دې بنیاد ستا لاس له خپله راځي. څوک نه د دې بنیاد دا په امارت او سیاست کې دی. سیاست پیدا کا، وزارت پیدا کا، لوړ منصب پیدا کا، لوړ عہده پیدا کا، د دې ټولو پر بنیاد باندې به دا ټولې خبرې ستا لاس له راسي. خدا زما او ستا د علم نتیجه ده. لیکن تاسو راسئ د حضرت علی رضی الله عنه څخه پوښتنه وکړئ. حضرت علی رضی الله عنه چې کومه خبره کوي هغې د پیغمبر علیه السلام خبره کوي، او پیغمبر علیه السلام چې کومه خبره کوي هغې د الله خبره کوي. نو الله تعالی د دې د غوښتلو طریقه، الله تعالی د دې د پیدا کولو طریقه په څه کې بیانوي. که چیرې ته عزت غواړې خاندان نه لرې، که چیرې ته غنا غواړې مال و دولت نه لرې، که پر بادشاه باندې روب و دبدبه درلول غواړې، او یا د قریبانو په مابین کې ښه زندگی و احترام غواړي، نو د هغې دپاره حضرت علی وایي فلیخرج من ذل معصیت الله. د الله تعالی د معصیته څه چې عین ذلت او رسوایي ده د هغې څه ځان وباسه. فلیخرج من ذل معصیت الله د هغې څه، او ولیرجع الی طاعت الله، د الله تعالی په عبادت کې ژوند تیر کړه. د نافرمانۍ څخه ځان ساتل، د ګناه څخه ځان ساتل، د الله تعالی د ناراضګۍ څخه ځان ساتل، داسې اعمال د خپلې زندګۍ څخه لرې کول چې په کومو اعمالو باندې الله تعالی ناراضه کېږي. د هغې په مقابل کې داسې اعمالو ته ځان متوجه کول چې د هغې په خاطر باندې الله تعالی ستا سره راضي کېږي. د الله تعالی په طاعت کې زندگی تیرول دا د دې دپاره بهترینه لار ده، دا د دې دپاره بهترینه نسخه ده، او دا د دې دپاره اسانه لار، او په دې اسانه لار باندې دې منزل ته سړی په اوسا طریقه باندې رسیږي. نو چې کوم سړی تقوا کوي او د تقوا پر بنیاد الله تعالی در تعلق لاندې راځي، او چې کله د الله تعالی در تعلق لاندې رالی بیا به الله تعالی دا ټولو ترتیبات دې بنده ته اسانه کوي.